د ولسمشر غنی په دوره کې د هیواد کرنیز حاصلات څنګه شوي دغه ویډیو را سره وګورئ په هر څه به خپله پوه شئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینهوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. خاکسار لیکي له کومه وخته چې ولسمشر غنی په افغانستان کې واک ترلاسه کړی نو ورسره د هیواد حاصلات هم بې ارزښته شوي دي. که څه هم ولسمشر غنی او د پلویان ادعا کوي چې د حاصلاتو د ښه والي لپاره یې هوایي دهلیزونه خلاص کړي دي، مګر د اقتصاد پوهانو په وینا د نوموړي په دوره کې د هیواد حاصلات تر بل هر وخته بې ارزښته او بې اهمیته دي. د هیواد له ګوټ ګوټ څخه بزګران او کروندګر شکایتونه کوي چې کلنۍ او اوږدمهاله خواري بې ځایه ځي. اقتصاد پوهان دغه حاصلاتي او اقتصادي بحران ستر لامل پر ډیورن لاین د ولسمشر غنی معامله ښیي او وایي له کومه وخته چې پاکستان سره پر ډیورن کرښه د اغزن تار تړون شوی دی او د یو رسمي سرحد په توګه ورسره منل شوې ده، له همغه وخته هیواد له اقتصادي بحران سره مخ دی. د هیواد په هر کنج و کنار کې بزګران فریاد کوي چې خواري یې بې ځایه ځي. د مثال په ډول تیر د هندوانو د حاصلاتو په موسم کې د هندوانو افغانۍ من په 6 روپیو چې دا په نړۍ کې تر ټولو ټیټه بیه ده او په نړۍ کې بل داسې هیواد نشته چې حاصلات دومره بې ارزښته او کم ظرفه وي چې ان کیلو دی په 1 روپۍ وي. مګر د دې ترڅنګ بیا ولسمشر غنی او د پلویان هر وخت د ولس په سترګو کې خاورې اچوي او وایي چې لا اوس هیواد خپلو حاصلاتو ارزښت وموندلو، خو د ولس ټول وګړي اوس په دې پوه شوي دي چې ولسمشر غنی د افغانستان د حاصلاتو لپاره څومره بنیاد کارونه ترسره کړل او په نورو هیوادونو کې د افغانستان میوې او حاصلات ته په کومه سترګه کتل کیږي. له دې مخکې چې کوم وخت د قندهار امنیه قومندان جنرال رازق ژوندی و نو کله چې به د افغانستان په مختلفو سیمو کې د انګورو حاصلات ترلاسه شول او بیا به په موټرو کې بار شول تر څو یې ګاونډي هیواد پاکستان ته ورسوي او خرڅ کړي، خو جنرال رازق به د دې لپاره چې افغانانو ته تاوان ورسوي او په دې توګه یې الا او تابع کړي نو په سرحد به یې له پاکستانیو سره تر جوړ جاړي وروسته څو ډزې سره تبادله کړي چې په طرز کې به یې د بولدک دروازه د څو ورځو لپاره وتړل شو چې په دې اساس به انګور همالته خراب شول او تجارانو به چغې او فریاد پیل کړ، خو چا به هم نه اورېده. دغه رنګ اوس هم چې د افغانستان په زیاترو سیمو کې د مڼو سیزن دی نو په ډیره کمه بیه بلکې له دې بیه ښه ده چې په دښته کې همداسې خوشي پرېږدي. نو په هیواد کې یو ځل بیا د تجارانو فریاد او چغې پیل شوي دي، خو له بدمرغه چې حاکمه طبقه په خپل عیش او عشرت کې ډوبه ده، خپل جیبونه ډکوي او د ملت غم ورسره نشته. یا هم دا چې د امریکا په پلان کې دا شامل دي چې د افغانستان عام خلک او بزګران اړ کړي تر څو له جنګ لاس واخلي. له همدې امله ده چې ولسمشر غنی اوس هغه د اول وخت څیره نه ده پاتې بلکې اوس عام ولس ورڅخه کرکه لري او د راتلونکي لپاره نه غواړي چې دی ولسمشر وي. بل لور ته هغه هوایي دهلیزونه هم اوس نه ښکاري چې ویل به په فلانۍ ورځ د هیواد دومره ټنه زڼغوزې جرمني یا کوم بل اروپایي هیواد ته یوړل شول. د اقتصاد پوهانو په نظر زڼغوزۍ د ابتدایي او بنیادي حاصلاتو په کټګورۍ کې نشي راتلی، ځکه نو صادرات چندان ګټور نه پرېوځي. هغه میوې او غلې دانې چې د حاصلاتو په ابتدایي کټګورۍ کې شمیرل کیږي د غني له لورې بې ارزښته کیږي او ورځ تر بلې په هیواد کې بیې لویږي او د بزګرانو او کروندګرو هغه مصارف چې د همدې حاصلاتو په کرلو یې کړي دي هم نشي پوره کولی بلکې تاوان پکې دی. نو که په هیواد کې د حاصلاتو دا ډول بحران روان وي کروندګر بالاخره بې حوصلې کیږي او په راتلونکي کال کې بیا کرونده نه کوي. چې کرونده ونه شوه نو نورو هیوادونو ته د صادراتو لپاره وړ توکي نه وي او کوم هیواد چې له صادراتو څخه واردات ډیر وي همیش له اقتصادي بحران سره مخ وي او اقتصاد بالکل پر مخ نه ځي بلکې هر وخت نورو لویو او پر قدرت هیوادونو ته محتاج وي. کله چې دا حالات پرې څو کاله دوام وکړي نو بالکل اقتصاد له منځه ځي، پیسه او سکه یې بې ارزښته کیږي او نړیوالو بازارونو کې هر څه په لوړه بیه ورته پیدا کیږي. نو ولسمشر غنی کیدای شي د افغانستان لپاره همدا ډول پلان ولري چې هر وخت امریکا ته محتاج اوسي او هر وخت د امریکایي ډالرو باران په افغانستان راوري، خو ولسمشر غنی باید وپوهیږي چې اقتصاد د یو ملت او هیواد د ملا د تیر حیثیت لري او ښه او پرمختللي هیوادونه باید واردات ډیر ولري، صادرات باید کم وي.
نو له دې امله ده چې افغان ملت باید پراخه واردات ولري او هر څه پکې وکرل شي تر څو د نورو هیوادونو له محتاجۍ او اړتیا څخه ووځي او په خپلو پښو ودرېږي. نو دوستانو آیا تاسو د ولسمشر غني څخه خوشحال یاست او کنه؟ لاندې په کمنټ کې را سره خپل نظر شریک کړئ. تر بل ویډیو د الله په امان.